سلامونه او نیکی هیله ګرانو دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ روغ بوئ. په دې ویډیو کې د انشارت اپلیکیشن یا برنامه چې د تلیفون له طریقه د ویډیو ګرافیک یا د ویډیو د ډیزاین په حصه کې کار ته اخیستل کیږي او ډېر یو مهم او مشهوره اپلیکیشن ده. تاسو سره یې معرفي کوم. په دې ویډیو کې د دې اپلیکیشن په معرفت باندې کار کوو، د اپلیکیشن په نصب کولو، په تنظیماتو او د ویډیو، فوټو او کالج په بخشونو باندې او هغه کمانډونه چې د ویډیو د ډیزاین په حصه کې، د عکس د ډیزاین په حصه کې موجود دي، د هغې په معرفت باندې مونږ کار کوو. نو د انشارت اپلیکیشن د انسټال لپاره به مونږ پلی سټور ته راشو. پلی سټور په جستجوګر کې به مونږ انشارت پرو نوشته کړو او په همدې سلسله باندې به نصب کړو. نو چې کله مو اپلیکیشن نصب کړلو، نو دلته مونږ کلیک پرې وکړو، مونږ ته به دا صفحه خلاصه شي. راسته خواته مونږ لرو سیټینګ یا تنظیمات، کلیک به پرې وکړو. که چیرې غواړو چې د انشارت اپلیکیشن سره مونږ وصل شو، نو په جاین انشارت پرو به کلیک وکړو. نو دلته نور مونږ جنرال یا عمومي تنظیمات لرو. لنګویج نه مونږ د خپلې برنامې هغه ژبه تعیینوو چې په کومه ژبه باندې وي. هره ژبه چې تاسو انتخاب کړئ، نو هغه انشارت برنامه په مغه ژبه باندې تاسو سره تغییر وخوري. ویډیو سیټینګ لرو، کولی شو دې ځای نه د ویډیو تنظیمات مو منظم کړو چې ویډیو ریزولوشن څو وي. دلته مونږ 920 پیکسله لرو، 180 پیکسله او 4K لرو. هر یو چې تاسو انتخابوئ هغه خپل د ویډیو نوعیت ته مو وګورئ، نو انتخاب یې کړئ. فرضاً 920 انتخابوم او فریم ریټ یې هم کولی شئ 10 او زیات او کم کړئ دې ځای نه. سیو پد لرو چې کوم ځای کې مونږ دغه ویډیو چې کله په انشارت برنامه کې ډیزاین کوو کوم ځای کې ذخیره شي. محل د ذخیرې به مونږ دې ځای نه مشخص کړو. هر فولډر چې تاسو انتخابوئ انتخاب یې کړئ، نو هغه به ذخیره شي. مالته هم سند فیډبک لرو چې فیډبک ورلیږئ، یوټیوب سره یې وصلیږئ، ټیک ټاک د طریقه تاسو د انشارت اپلیکیشن سره وصلیږئ، او یا هم غواړئ نور ملګري مو د اپلیکیشن د استفادې لپاره دعوت کړئ، په دې به کلیک وکړئ. او دغه هم څه مهم هغه اصول د برنامې دي چې تاسو د ځای نه کولی شئ هغه وګورئ. تنظیمات نه وروسته مونږ کریټ نیو لرو چې د ځای نه تاسو کولی شئ یو شی اضافه کړئ. لومړی ویډیو لرو چې کله مونږ غواړو چې یوه ویډیو اضافه کړو، کلیک به پرې وکړو، په نیو به کلیک وکړو. کومه ویډیو چې مونږ غواړو هغه باندې تغییرات وارد کړو، نو هغه به انتخاب کړو د ځای نه او په ټیک به کلیک وکړو. دلته لومړی مونږ لرو کانویس. د دې نه کولی شو هغه د ویډیو نوعیت مو انتخاب کړو. که چیرې مونږ ویډیو د انسټاګرام لپاره تولیدوو، نو 1:1 او 4:5 چې هلته یې خپله شکل هم موجود ده، دا به انتخاب کړئ. که چیرې زمونږ ویډیو د یوټیوب لپاره وي، نو 14:9 به انتخابوو. که ویډیو مو د ټیک ټاک لپاره وي، نو 9:14 به انتخاب کړئ. او دلته نور سایزونه لرو چې 3:4 کې، 4:3 کې، 2:3، 3:2، همداراز 2.6 ده او 2:1 کې او 1:2 کې چې دی، دا هم د ټیک ټاک لپاره کاریږي. کولی شئ انتخاب یې کړئ. د چې مونږ د ویډیو د یوټیوب لپاره تولیدوو، نو 14:9 به انتخاب کړو. دلته هم ویډیو مو غټولی او بیرته وړولی شو. موزیک لرو، موزیک نه کولی شو یو ثبت یا موزیک خپلې ویډیو ته اضافه کړو. افیکټس نه کولی شو هغه
موزیکونه چې د انشار په برنامه کې موجود دي انتخاب یې کړو او د انټرنیټ له طریقه یې ډاونلوډ کړو. په موزیک باندې کلیک وکړو. که چیرې زموږ سره په خپل موبایل کې موزیک موجود وي نو د ځایه یې انتخابوو. او که غواړئ په یوه ساحه د ویډیو کې فرضاً ریکارډ وکړئ، لایف ریکارډ، نو په دې به کلیک وکړئ. نو تاسو سره به څنګه شي ریکارډ فعاله شي او تاسو کولی شئ خپل ریکارډ مو وساتئ. سټیکر لرو، کولی شئ د سټیکرونه هم ګټه واخلئ بعضو ځایونو کې. فرضاً دا سټیکر دی چې مختلفو ځایونو کې تاسو کولی شئ استفاده ترې وکړئ. که چیرې غواړو چې د ویډیو په یوه ساحه کې نوشته وکړو نو په ټکس به کلیک وکړئ. دلته مو خپله نوشته اضافه کړئ، هر څه چې وي. د دې ځای نه تاسو کولی شئ رنګ ته یې تغییر ورکړئ. کلیک به په وکړئ، فرضاً سور رنګ دې وي. دلته دې هم باردر ولري، د نوشتې باردر یا په کوم رنګ دې وي هلته تاسو کولی شئ هغه رنګ یې مشخص کړئ. ورته شادو سایه دې ولري نو سایه دې په کوم رنګ باندې وي دلته رنګ به تاسو بیا هم ورته تعیین کړئ. په دې رنګ فرضاً دا رنګ دې ورته انتخابوم. د دې ځای نه هم سایه زیاته او کمه فاصله یې تعیین کړئ. ورته هر کومې خواته چې وړئ تاسو کولی شئ د ځای نه استفاده وکړئ. لیبل دی، د دې ځای نه کولی شئ هغه لیبل د نوشتې چې هلته موجود ده په کوم شکل باندې وښودل شي. په هر شکل چې تاسو انتخابوئ تغییرات به هلته وینئ. رنګ د لیبل د په کوم رقم وي نو دلته به لیبل رنګ انتخاب کړئ. ورته اوپیسیټي باندې به کلیک وکړئ. د ځای نه هم کولی شئ 100% زیات او کم دغه رنګ ته روشنایي زیاته او کمه کړئ. د دې نه هم کولی شو مونږ فونټ د نوشتې ته مو تغییر ورکړو. مختلف فونټونه مونږ سره موجود دي، کولی شئ د ځای نه انتخاب کړئ. ورته په دې شکل په هر شکل چې تاسو انتخابوئ تغییرات هلته وینئ، انتخاب یې کړئ. دلته هم سایز د نوشتې مو کولی شئ زیات او کم یې کړئ، هغه زیات یې کړئ. دلته هم هغه ان چې کله نوشته ویډیو ته اضافه کړي په ساحه د ویډیو کې په کوم شکل وښودل شي په دې رقم دې راشي، داسې دې وي په دې شکل، په دې رقم. دا حرکتونه دي تاسو کولی شئ انتخاب یې کړئ. اوټ چې کله دغه نوشته ختمیږي نو په کوم شکل وي بیرته ختمه شي په دې رقم. لوپ نه هم کولی شئ دا حرکات ورکړئ ویشتې ته مو په دې شکل. نو کولی شئ تاسو یې انتخاب کړئ. فیلتر نه کولی شئ یو حرکت ویډیو ته ورکړئ په دې شکل د رقم. نو هر شکل چې تاسو دلته انتخابوئ نو هغه به عملي کیږي. فیلتر دی دلته هم دې شکل دی وي، یو څه رنګ ته یې تغییر ورکوي د ویډیو. کولی شئ پیف نه کولی شئ عکس یا ویډیو ضمیمه د هغو ویډیو کړئ. فرضاً زما سره دا ویډیو ده، زه غواړم چې دا ورسره ضمیمه کړم په یوه ساحه کې. که دلته زه پلی کړم نو دا ویډیو به هم که زه پلی وکړم د دو بلې ویډیو سره ضمیمه ښودل کیږي په دې شکل. پریکټ لرو، د دې نه کولی شو مونږ ټریم، کټ او اسپلیټ چې دا ټول د ویډیو د یوې حصې د قطع کولو لپاره کاریږي. مختلفو ځایونو کې ټولو وظیفه یو شی ده، اما په بعضو ځایونو کې د ټریم نه استفاده کوو، بعضو ځایونو کټ او اسپلیټ. نو دا بیا په جریان د نورو ویډیوګانو کې تاسو سره حتما شریک کوم. اسپلیټ هم مونږ ته ویډیو جدا کوي. فرضاً هره ساحه چې مونږ کلیک کوو غواړو چې هغه ویډیو د بلې دغه ساحه جدا کړو نو اسپلیټ به کلیک وکړئ، دا به تاسو څنګه کې جدا کړي. ډیلیټ هم یوه ساحه چې تاسو انتخاب کړي یو ساحه هغه تاسو کولی شئ ډیلیټ نه ډیلیټ یې کړئ. بکګراوند تغییر د بکګراوند د چې په کوم شکل وي دغه بکګراوند د ویډیو دی، بیرونی حالت د ویډیو د په کوم شکل وي هغه تاسو کولی شئ د ځای نه تغییرات وارد کړئ. سپید سرعت د ویډیو ده چې کولی شئ د ځای نه یو ده فعلا
کولای شئ 2 یې کړئ، زیات و کم یې کړئ. نو د دې نه تاسو سرعت د ویډیو کولای شئ زیاته کړئ. انیمیشن کولای شئ یو حرکت ورکړئ یوه ساحه د ویډیو ته. په دې شکل یو حرکت په دې رقم کولای شئ اضافه یې کړئ. کراپ نه کولای شئ یوه ساحه د ویډیو څنګه کې قطع کړئ. فرضاً دا ساحه د کومه چې د سلیکشن نه وتلې ده هغه قطع کړم. نو کراپ به یې کړئ، هغه به څنګه شي د ویډیو د هغو قسمت نه کټ شي. بل والم لرو چې کولای شئ د دې نه هغه د ویډیو غږ مو زیات او کم کړئ. وایس افیکټ نه کولای شئ په خپل موزیک یا غږ کې مو تغییرات اضافه کړئ. فرضاً په دې هر یو چې تاسو بیا انتخابوئ هغه تغییرات به هلته تاسو په خپل موزیک یا غږ کې وینئ. ریپلیس ویل کېږي تبدیلولو ته. غواړئ چې یوه ساحه د یو شي څخه تبدیله کړئ، هغه ویډیو د بلې ویډیو څخه تبدیله کړئ. نو بیا کولی شئ کار واخلئ. بل لرو ډیپلیکیټ د کاپي او پیسټ عمل اجرا کوي. یعنی هر هغه ساحه چې موږ انتخاب کړي غواړو چې هغه دوچند کړو نو په ډیپلیکیټ به کلیک کوو. روټیټ لرو چې چرخش ورکوي ویډیو ته مو معلومه ده. او پلیف راسته خانه چپه خواته او چپه خانه بیرته راسته خواته مو ویډیو تبدیلوي. بل فریز لرو چې یوه ساحه موږ ته د څو ثانیو لپاره سټاپ کوي، یعنی تعینوي او سټاپ به وهي. فرضاً دغه ساحه د 3 ثانیو لپاره موږ ته سټاپ. د دې ځای نه کولی شو دغه ضرب علامه چې ده د انشاټ هغه واټر مارک یا هغه نوشته چې دلته اضافه کړې د خپلې ویډیو نه پاکه کړو. کلیک به په وکړئ، فری ریمو باندې کلیک وکړئ، کولی شئ هغه د دې طریقه ډیلیټ کړئ. فوټو لرو چې د دې طریقه کولی شئ دغه عکس اضافه کړئ او تغییرات په وارد کړئ. فرضاً د عکس مې اضافه کړو. کانویس لرو چې مثلا د عکس د کوم شي لپاره تولیدوي، د یوټیوب لپاره یوټیوب به انتخاب کړئ هغه چې مخکې موږ په ویډیو کې ووي. اجست لري، فیلتر لري، مثلا بکګراوند شو. دلته فریم چوکاټ ده چې په کوم رقم دی په دې شکل ده، کولی شئ انتخاب یې کړئ. د ځای نه هم اندازه زیاته او کمه کړئ. روټیټ لرئ چې چرخش ورکوي عکس ته مو. کولیج لرئ چې غواړو څو عکسونه مونږ همزمان اضافه کړو، نو دونه موږ کولی شو استفاده وکړو. فرضاً دا عکسونه په دې شکل باندې تاسو کولی شئ استفاده ترې وکړئ. نو دا و دوستانو د انشاټ اپلیکیشن یا برنامه هغه معرفت چې مونږ ابتدایي معلومات ترې ټول کړل. نو په راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله د ویډیو په ډیزاین باندې به کار کوو چې څرنګه موږ وکولی شو یوه ویډیو اضافه کړو او ډیزاین یې کړو. هغه مهمې حصې چې کومې ضروري دي په ویډیو کې هغه باندې څه رقم موږ تغییرات وارد کړو. په راتلونکي کې به کار پرې کوو. الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوي او د استفادې وړ مو وګرځي. د موږ د حمایت لپاره ویډیو در سره لایک کړئ، که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ در سره سبسکرایب یې کړئ او هغه زنګوله هم په آل باندې قرار ورکړئ. تر بیا مو په لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ.